ورحمة الله وبرکاتو. ټولو افغانانو ته د افغانستان د یو سل یو استقلال ورځې مبارکي ویو. موږ په انګلینډ هندوستان په لیډز ښار کې راغونډ شوي او د افغانستان د استقلال ورځ لمانځو او دا ماشومانو په دې خاطر راغونډ کړي چې دې ماشومانو ته د خپل وطن د خپل ورځ د استقلال د ورځ خپل تاریخ ورته وښود شي. نو تاسې هم کوشش کوئ چې د خپل ماشومان داسې د استقلال ورځې د افغانستان د ازادۍ ورځې دې لپاره یې راغواړئ او داسې دې ته پاټیانې او دې ته دغه جوړوئ. د کرونا ناجوړتیا هم ده، د دې په باوجود هم موږ په پارک کې دغه ماشومان راغونډ کړي په امیرونو او دا د افغانستان د استقلال ورځ لمانځو. ټولو افغانانو لرو بر افغانانو ته دې د افغانستان د استقلال ورځ مبارک وي.
زما